بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو چې هر ځای کې که په وطن کې که د وطن نه بهر یې، تاسو ته د اتل مغل له طرفه ډېر ډېر سلامونه پیرزولې. موږ سره نن ناسته زموږ ډېر خوږ مېلمه انعام الله خان صاحب. انعام خان ډېره مهرباني او سلامونه. مننه چې ستاسو سره ډېره مننه کوم دلته په راتلو باندې تاسو ته تکلیف وکړو دلته راغلی او بس دغه تاسو د انعام خان دا دومره ښایسته ځای او دا څنګه داسې یو آرټسټیکل مایند د ده څه وجه ورکوټوالي نه هم دا دغه وکړو نه وروسته هم بیا دا ډیولپ شو؟ یاره زه خو سوچ کوم خو داسې ما یاد نه شي چې کله زما ذهن کې داسې چکر و چې ما زه به داسې یو سیټنګ ځان له کومه چې هغه دلته اړو چا کړی نه وي. انعام الله خان نه به نور تپوسونه د دې حوالې سره کوو چې انعام خان تاسو ژوند څنګه شروع شو؟ د فن ته لیکل هم کړي که نه هم دي کړي، یا تاسو هغه فن باره کې که زه وایم انعام خان ډېر ښایسته اواز دی، انتهایي ښکلی اواز دی، ډېرې ښایسته سندرې غزلې دا وایي، بله انسټرومنټ ورسره وي، ملګري ورسره وي، خو ځان داسې پټ پټ ساتي. نو موږ پسې نن راغلي وایو دا خو ښه خبره نه ده. نو انعام خان تاسو څنګه دا ژوند شروع کړو؟ لکه اول تاسو لیکل کول بیا هم پرېښودل؟ یاره داسې و چې پېښور کې اوسېدو هغه ټایم کې سبق هم پېښور کې ټول عمر پېښور کې تېر شوی. 2007 کې بیا موږ تخبای ته رالو. نو هغې نه مخکې هلته ما به لیکل کول ډېر ښکلي لیکل مې کول. بیا یو ملګری ما سره میلاو شو، هغه به چې بس سینګینګ کې لکه غزل وې وایه خو کومه لیکل مه کوه، لکه یو طرف رجحان شي که نه، او نور هم کېدای شي هغه ذهن کې وي داسې خبره چې ماته یاد لیکل مه کوه. نو ما هغه لیکل مې پرېښودو، بس هغه مې په هغه ځای سټاپ کړه، څه چې راسره وایي مې ټول ایسته بس ختم کړه. ما ته چېرې بس ته شاعري مه کوه او ته چې کوم د سینګینګ سره شوق دی نو لکه سینګینګ کوه. نو هغې سره بس هلته خو زموږ ډېر ښه استادانو په پېښور کې سید میر استاد سره، امیر حمزه استاد سره او بختیار استاد سره او لکه رباب چې پېښور کې چې کوم ښایسته ښایسته ګلوکار دي، شاه ولي استاد سره او داسې ښه لکه یو ګلوکار داسې نه دی پاتې شوی چې الحمدلله موږ سره ناسته نه ده کړې، شوق هم که نه جي. او موږ یې 401 سره اوسېدو نو دلته کې یو بابا و، هغه به چې کوم هر بت په شپه باندې پروګرام کوو. نو زه به وم هغه ښایي نور ملګري به راسره وو، ماخوستن به بس کور نه ځان فارغ کړو لا به وو. نو هلته هم پروګرام کوو. نو سید میر استاد سره ټول څه به ناست وو، نو بس هغه غزل شوق زموږ نه مخکې نه و. نو بیا اوس پکې داسې دغه ته ورسېدو چې بس خپل ملګري راسره خپل یو ګروپ هم دی دلته مردان کې هم راسره ملګري شته دی، سوات کې هم راسره شته، ډیوټي هم سوات کې ده. نو د هغې په وجه باندې بس ملګري خوښېږي، لکه بس پته نه یار څنګه چې دی ښه دی که خراب دی خو ملګري خوښوي. نو بس ناظرینو موږ خو انعام خان اورېدلی هم دی، راته پته هم ده او ډېر خلک به یې پېژني، څوک چې نه پېژني هغه به وپېژني او موږ ته به د دې چینل په لاره باندې خپله رایه راکوئ. دا چینل چې تاسو خوښ کړئ سبسکرایب یې کړئ او بیا موږ ته خپل ویوز راکړئ چې د انعام خان سره دا خبرې څنګه تاسو ته لږ د هغه اواز څنګه دی، هغه لکه دا موږ ته رالېږي نو موږ ته به یو فیډبیک میلاویږي، موږ ته به حوصله هم میلاویږي. انعام خان ډېر زبردست انسان دی، د دې هر څه نه علاوه ډېر زیات مینه ناک انسان هم دی. دا فن نه علاوه الله تعالی له دغه یو ګټور دغه ورکړی دی او ډېر ښه انسان دی. انعام خان دا مینوال به وایي چې یاره تاسو نه څه داسې لږ لږ خو بغیر د دې انسټرومنټ نه هم څه لږ یو دغه راته زمزمه کوي. د انسټرومنټ نه خو بغیر مزه نه کوي. موږ واسطه خپله دغه پرې تله او پرې ماته کړو که نه، هسې لکه داسې سړی لکه دغه کولی شي چې زه تاسو ته یو معمولي شان دغه واورم. چا غزل درته واورم؟ ما خو ډېر زیات تاسو خپله خوښه بلکل وکړئ، بلکل چې کوم تاسو ته لنډ وي تاسو ته راغئ. دا یو غزل دی د ملګري لیکلی دی اجاز برک. زما مو سره ډېر دغه اکثر خلک یې ډېر خوښوي، ملګري مې خپل کې خوښوي. نو هغې څه دغه یې داسې دی
یو سړی لیونی شوی دیدنونه رانه غواړي. تاسو لږ خبرې وکړئ، مهرباني وکړئ لږ شه. تاسو دوباره کېده ډېر زبردست ځئ. یو سړی لیونی شوی دیدنونه رانه غواړي، په ژړا راپسې شوی تېر وختونه رانه غواړي. یو سړی لیونی شوی دیدنونه رانه غواړي، کله یو تا کله بل تا سوال زاری کوي مینت کړي، کله یو تا کله بل تا سوال زاری کوي مینت کړي، رالیږي مدام سوالونه جوابونه رانه غواړي، رالیږي مدام سوالونه جوابونه رانه غواړي، په تېر وخت پسې ارمان کړي لیونو په شانته ګرځي، په تېر وخت پسې ارمان کړي لیونو په شانته ګرځي، لیونتوب سر پې شوی علاجونه رانه غواړي، لیونتوب سر پې شوی علاجونه رانه غواړي، لیونتوب سر پې شوی علاجونه رانه غواړي. ډېر ښه، ډېر زبردست، دومره ښکلی د سر کې او دومره ښایسته او دومره مزېدار ریدم کې. د کیمرې په شا باندې نوید شهزاد نه ولاړ دی او د دې ټول پروګرام د هغه واګې د هغه په لاس کې دي. نوید خانه که دې خوښې د انعام خان نه به یو بل دغه واورو، که دې خوښې انعام خان دا به د هغه ما ته اشارې کوي، یو به ته بل اورو، نو ما یاره نوید به بیا خفه شي، نو بل هم راته واورېدل، ډېر خوند یې وکړو ماشاءالله. بل درته چا غزل وواورو؟ همداسې هغه څو برجله شکل راټول شوی. نه بس زه خو ټول عمر مې په دې میوزیک کې وشو، ټول عمر زه خو چې سړی ووینم ما ته پته ولګي. دا یو ډېر زوړ غزل راته مخې ته راغی او ډېر ښکلی دغه دی، ما به ډېر په شوق سره ویو. و د ډېرې مودې یاره کاول خو داسې نه ځوروي مې ستا دپاره کاول خو داسې نه وي د سبا له اوس دې وکړ د کلونو په مخ لاړې د سبا له اوس دې وکړ د کلونو په مخ لاړې د کلونو په مخ لاړې ستمګر جپکارا تاول خدا سیناوي سوځوي مې ستا دپاره تاول خدا سیناوي پخوانۍ مینه دې څه شوه پخوانی سلوک دې څه شو پخوانی مینه دې څه شوه پخوانی سلوک دې څه شو پخوانی سلوک دې څه شو پته څه شوي نګاره تاول خدا سینای
سوځوي مثال پارا تاول خدا سیناوي ودډيري مودې یارا تاول خدا سیناوي ودډيري مودې یارا تاول خدا سینا. ډېر ښه ګرانو ناظرینو، دا پروګرام دا اولنۍ حصه ده، ځکه چې بل داسې د سړي پله نه ماتېږي بغیر د انسټرومنټ نه، بغیر د ساز نه. هغې باره کې به موږ د انعام خان سره یو مکمل پروګرام کوو. تاسو به ترې خوندونه اخلئ، یو نه بلکې ډېر پروګرامونه به ترې کوو او د هغې به ځان له یو مزې ده. اوس چې کومه مزه وکړه د مازدیګري کې موږ ناست یو، دا ښایسته سیلۍ ده او په دې رایې کې، نو دا به موږ تاسو بیا میلاویږو. بیا زه تاسو ته رایم چې د دې دا کوم پروګرام چې تاسو واورئ د دې په باره کې موږ ته خپله رایې خامخا راولېږئ. د انعام خان ستاسو ډېره مننه او د ناظرینو او کتونکو مینهوالو ستاسو نه اجازت ته تلممن غواړي. په الله ګران شئ.